په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو لپاره د پرمختللو اسانتیاوو د برابرولو هڅې زیاتې شوي. دا د کابل ښار د 5مې ناحیې اړوند خوشحال خان سیمه کې د قطرات د نور خصوصي ښوونځی دی چې د زده کوونکو د سالمې ښوونې او روزنې لپاره یې بېلابېلې درسي اسانتیاوې رامنځته کړي او د عملي او نظري زده کړو بېلابېل درسي وسایل د زده کوونکو لپاره چمتو کړي دي. لیسانی قطرات نور بر اساس یک پلان منظم و مشخص استراتژیک اهداف و مأموریت خود را تعریف کرده، بر اساس برنامه‌های کاربردی که تنظیم شده. لیسه عالی قطرات نور دارای لابراتوار مجهز است، زمین بازی هست، تفریحگاه هست، زمین ورزشی هست، کتابخانه مجهز است، سالن کنفرانس هست. در پهلویش دارای کمطلب مجهز و اساتید با تجربه و ورزیده هست و بر اساس پلان مشخص و پلان استراتژی خود برنامه‌های خود را به صورت کاربردی و عملی پیش میبره. در این مکتب صنف روباتیک است که خیلی امروز در جامعه روباتیک مهم هستند. کتابخانه مجهز داره، کامپیوتر لب مجهز داره، اساتید بسیار ورزیده و مجرب داره و مخصوصا بخش هنر داره که خودم در این بخش فعالیت دارم. خودم چندین سال تجربه تدریس در بخش هنر دارم و رشته من نقاشی بوده. مدت 2 سال میشه که همکار در مکتب هستم و قبلا هم در کورس‌های نقاشی آموزگار بودم و نقاشی تدریس میکردم و خودم هم کار میکردم. مکتب ما یکی از بهترین مکاتب در سطح افغانستان می باشه که زمینه خوب برای یادگیری فراهم کرده. من خودم متعلم صنف 6 بودم ولی حالی که خواسته ما از امارات اسلامی است که مکتبا را از صنف 7 به بالا برای دختران باز کنیم تا آنها بتوانند به خواسته های خود برسند. دغه ښوونځی د نوي لمریز کال لپاره د نویو زده کوونکو د جذب په موخه د ښوونځي د پیژندګلوۍ ځانګړی پروګرام لري ترڅو د خپلو درسي اسانتیاوو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او نوي زده کوونکي جذب کړي. امروز ما در خدمت خانواده ها بودیم. برنامه بازدید خانواده ها هست از امکانات و دستاوردهای لیسه عالی قطرات نور. مکتب برنامه بازدید از مکتب و از کارکردهای مکتب و از داشته‌های مکتب و از امکانات مکتب داشتن که والدین و دیگر هر کسایی که علاقمند بودن میتونستن که امروز از مکتب و از داشته‌ها و امکانات مکتب بازدید کنن. د خصوصي ښوونځیو له لوري د نویو زده کوونکو د جذب لپاره بېلابېل پروګرامونه پلي کیږي خو خلک هیله مند دي چې په دا ډول ښوونځیو کې د زده کړو د کیفیت لوړولو ته پاملرنه وشي. که زده کوونکو دې زیاته پیسې نه اخیستل کیږي او د عملي زده کړو لپاره د نور هم مناسب فرصتونه رامنځته کړي.